أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظیم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 208 شروع کو. په دغه کې به آیات نمبر 114 او آیات نمبر 114 ترجمه او تفسیر وکړو. ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کفر کړي لن تغنیا هرگز به څه فایده ورنه کی یا دوی څه بې پروا نه کی عنهم د دوی څخه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم اولادونه د دوی من الله شیئا د الله د عذاب څخه یو څیز. واولئک هم دا خلک چې دي اصحاب النار خواندان د اور دي هم فیها خالدون دوی به په دغه اور کې همیشه د پاره وي. مثال د خلکو ما ينفقون هغه چې خرچه کوي فی هذه الحیات الدنیا دغه دنیا په ژوند کې کمثل ریح په شان د مثال د یو باد و داسې باد فیها چې وي په باد کې سر یخواله یا ګرمواله اصابت چې ورسیږي هر قوم یو فصل د قوم ته یعنی غلی پټیو د قوم ته ظلمو چې هغه قوم ظلم کړی وي انفسهم په خپلو ځانونو باندې فاهلکته نو دا باد دا ټول هر څه ورته فصل څه کې هلاک کي. وما ظلمهم الله او ظلم نه دی کړی په دوی باندې الله ولکن انفسهم لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي. نن درس کې الله پاک د ایمان قدر او قیمت او اهمیت مو تاسو ته بیانوي چې یو سړی مسلمان شي اگر چې ولو چې ډېر لږ اعمال یې کړی وي دغه بدلې به هغه ته انشاءالله په هغې دنیا کې میلاویږي. خو دغه برعکس یو کافر دی دومره ښه کارونه کوي چې روزانه خلکو ته روپۍ ورکوي ماړېګانې ورکوي ښه اخلاق یې دي خو ایمان یې نه دی راوړلی دا به درته هېڅ فایده ورنه کړي. که د مال وي که د اولاد وي هغه دنیا کې به دا درته هېڅ په درد ونه لګېږي. دا به هغه دنیا کې ډایرکټ په ډایرکټ چېرته سي جهنم ته سي ځکه چې د الله او د الله په رسول باندې ایمان نه دی راوړی. نو نیکو اعمالو دپاره د نیکو اعمالو د قبولیت دپاره ایمان اول څه دی شرط دی. باید تا سره ایمان وي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه دې ویلي وي دغه کلمې لاندې ژوند تا تېر کړی وي. چې دا کلمه دې نه ویلي خدای دې وکړي زر جومات جوړ کړي خدای دې وکړي زر حج وکړي هر کال زکات وباسي خو ایمان یې نه وي راوړلی بس یې دا د مسلمانانو کارونه دې ضیع کومې دا درته فایده نه ورکوي. نو دغه آیت نه دا معلومه شوه چې تاسې ټول هر یو نیک کار چې دی هغه خالص الله رضا دپاره کوئ. اول به ایمان راوړې بیا به هغه د الله رضا دپاره کوې. نیت به د مخلوق خوشحالول نه وي نیت به د خالق د خوشحالولو وي. بیا د دویم آیات کې الله پاک د همدغو خلکو دپاره یو مثال پیش کړی دی. دوی مثال د داسې یو قوم دی چې هغوی په قوم باندې د هغوی په پټیو باندې یو تیز باد راشي طوفان راشي او دا طوفان یا ښه یخ وي یا ښه ګرم وي چې د هغوی په د پټیو فصلونو باندې راشي نو که ګرم وي ټول به وسېځي او که یخ وي ټول به څه شي ختم به شي. نو همدارنګې به هغوی هم هغه دنیا کې هلاک شي لکه څنګه چې دوی د فصلونه دغه دنیا کې هلاک شول داسې به هغه دنیا کې دوی هلاک کیږي. ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې کفر کړی لن تغنیا هېڅ فایده به ورنه کړي عنهم د دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم اولادونه د دوی
هغه دنیا کې به دا هیڅ شی درته نه پکارېږي که پکارېږي درته نیک اعمال ایمان و درته پکارېږي من الله شیئا د الله د عذاب څخه یو څیز هغه دنیا کې به د اموال د اولاد د الله عذاب تا نشي بچ کولی دغه دنیا کې که مال نه سره وي که ستر خاندان دي وي نو کلي کې به خلک درنه ډارېږي هغه دنیا کې دا خبرې نشته و اولئک او همدا خلک چې دي اصحاب النار خاوندان د اور دي دوی به اور ته ځي هم فیها خالدون هم دوی به په دغه اور کې همیش دپاره وي مثال د دغو خلکو ما ينفقون هغه چې خرچه کوي فی هذه الحیات الدنیا د دغه دنیا په ژوند کې چې مالونه خرچه کوي دا به دوی ته فایده ورکړي نه کمثل ریح په شانته د مثال د هغه باد دی فیها سر چې په دغه باد کې په دغه شمال کې په دغه طوفان کې یخواله وي یا ګرمواله وي اصابت حرث قوم چې ورسیږي یو فصل د داسې قوم ته ظلمو چې ظلم یې کړی انفسهم په خپلو ځانونو باندې فاهلکته چې هغه ورته څه کې دا ټول هر څه هلاک کړي نو که دغه دنیا کې ته نیک اعمال کوي هغه دنیا کې به دا نیک اعمال داسې ضایع شي لکه چې یو پټي باندې ګارم طوفان راشي پټی ضایع شي نو تا نیک اعمال هم هغه دنیا کې ضایع شي ویله به ضایع شي ځکه چې تا ایمان نه دی راوړلی وما ظلمهم الله الله ظلم نه کوي په دوی باندې ولكن انفسهم لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي څه مطلب یې دا شو الله تا ته عقل در کړی الله تا ته سترګې در کړي ته ښه پوهېږې چې دا بوت ما ته فایده نشي کولی دا قبرونه ما ته فایده نشي رسولی تا ته الله عقل در کړی اسمان ته سپوږمۍ ته په جاز کې خطای شي جازونه جوړوای شي او الله نشي پېژندلی نو دا خو چې ته جهنم ته اوس څې تا خپله ځان بوتله الله ظلم نه کوي نعوذ بالله الله ظالم نه دی هر یو کافر نن سبا ښه پوهېږي چې اسلام په حقه دی خو چې بیا هم دا ایمان نه راوړي نو هغه دنیا کې به دا جهنم ته سي که څوک یې چې دغو باندې خو الله نعوذ بالله ظلم وکړه نه الله پې ظلم نه دی کړی د خپله ځان سره داسې وکړل تاسې به خپل بچیان خپل ورونه خپل ملګري به لیدلي وي ته یې پوه کړې چې داسې ما کوه داسې ما کوه هغه بیا هم کوي یوه ورځ دراز وخوري یا مړ شي یا تاوان وشي بس بیا خلک یې دا خو د خپله وکړل دا خو نوره خلکو سې ملامات نه و دا خپله د ځان باندې ظلم وکړه نو کفار هم نن سبا په خپل ځانو باندې خپله ظلم کوي نن دپاره هم دا درس بس دی وما علینا الا البلاغ